الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله أهل التقوى. قدرمند و محترم ورونو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې که د ښځې احتلام وسي او په خوب کې دا جنوب سي او منیه په شهوت سره راووځي او دا محسوسه کی چې منیه په شهوت وتلی دي، غسل ور باندې ستا او کنه؟ محترم وروره، د ښځې هم داسې احتلام کیږي او جنوبه کیږي لکه څنګه چې نارینه په خوب کې جنوب کیږي او احتلام ورته پیښیږي. نو په دغه صورت کې هم پر ښځې باندې د نارینه په شان غسل کول فرض دي او دا مکلفه ده چې غسل به کوي، هغه که د مني په ویښه باندې راوتلی وي او که د خوب په حالت کې راوتلی وي، چې دا محسوسه کی چې د مني په شهوت باندې راوتلی دي. هدایه شریفه دا لیکي، فرمای والمعاني الموجبه للغسل إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة. دا غسل واجبونکی دی، منی چې راوځي په شهوت باندې او په طریقه د غورځېدلو باندې، هغه که د نارینه څخه وي که د ښځې څخه وي، که په حالت د خوب کې وي که په حالت د ویښوالي کې وي، غسل ور باندې واجب دی. هدایه جلد اول صفحه 10، بحر الرائق جلد اول صفحه 106، کتاب الطهارت مکتبه رشیدیه. داشان اللباب في شرح الكتاب جلد اول صفحه 14 او فتاوی دارالعلوم جلد اول صفحه 103. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو د اسلامي پښتنو جوابونکي مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پښتنو لپاره د رابطې نمبر 0029 314 413 434.